که چېرته په یوټیوب باندې کامیابېدل تا ته هم ډېر زیات مشکل ښکاري، چینل دې ګرو کېږي نه، ویوز دې ورځ په ورځ ډاون را روان وي، د زیاتېدلو په ځای باندې کمیږي، واچ ټایم، سبسکرایبرز. نو بیا داسې کار کوه که نه، کله چې ته ویډیو اپلوډ کوې نو د ویډیو اپلوډ کولو نه فوراً بعد دغه لس کارونه کوه. دې سره به ستاسو ویوز چې کوم دي په لس چنده نه بلکې دې نه به هم ډېر زیات شي. او خیر داسې خو درته زه نه وایم چې په 40 غنټو کې دننه چینل به وایرل شي، دا دی او هغه دی، خو په یوه هفته کې دننه د ډېرې فایدې پته به تاسو ته ولګي. دغه اثرات به ستاسو په چینل باندې وښکارېږي. ځکه زه دا ټپس څنګه ټپس دي سمپل او ایزي دومره دي چې د هر چا په وس کې د خپل ګوتو کار دی. خو اکثر لږ زه چینل چې کومه زیاتره چینلې زیاتره خو څه داسې وي 98 to 95% چینلې داسې وي چې په هغې کې د خلکو دا خبرې بیخي اګنور کړي وي. دا خو دومره سمپل کارونه دي، اسان دي، دې ته تاسو ولې خیال نه کوئ؟ که چېرته دا تاسو اګنور کوئ نو په یوټیوب باندې کامیابېدل دا به تاسو ته ډېر زیات مشکل شي. همدغه وجې چې بیا خلکو د یوټیوب نه زړه موړ شي. نو لس څیزونه دي. په فرست نمبر باندې په دې کې راځي پین ا سمارټ کامنټ. تاسو به یو سمارټ کمنټ دی سمپل دا به تاسو پین کوئ، یعنی کله چې ویډیو اپلوډ کړله په خپله به د دې ویډیو لاندې کمنټ وکړي او هغه به ته پین کړي. خو دا به ډونټ پین رینډم کامنټس، داسې رینډم د ځان نه کمنټ به نه لیکي هسې اخوا دېخوا. پین ا سمپل کوېسچن ایوری ون کین انسر. یو سمپل کوېسچن به ته پین کړي، په کمنټ کې به ولیکي چې هغه هر یو کس د هغې جواب ورکولی شي. لکه فار ایگزامپل وچ سمارټ فون ډو یو هیو، لکه د دې ویډیو نه لاندې زه یو کمنټ وکړم چې تاسو سره کوم یو سمارټ فون دی، نو څوک به وایي ما سره انډرایډ دی، څوک به وایي ما سره آیفون دی، دا دی هغه دی. نو زما د دې پین کمنټ لاندې به ریپلای ډېر زیات راشي، یو به هم کمنټ کوي، بل به هم کمنټ کوي. دیس ګیو یو مور ریپلایز، مطلب نور خلک به څه کوي، کمنټونه به کوي، مور انګیجمنټ، او دې سره به زموږ انګیجمنټ ډېر زیات شي. کله چې انګیجمنټ زیات شي د ویډیو لاندې خلک کمنټ کوي، نو دا صرف کمنټ نه دی بلکې یوټیوب ته یو داسې سیګنل ځي چې په دې ویډیو کې خلک انګیج دي، خلک ورکې مشغول دي او په دې ویډیو کې څه کمال شته. نو بیا یوټیوب چې کوم دی دغه ویډیو دا نورو خلکو ته پوش کوي، نورو خلکو ته هم پوش کوي. نو دا ډېر غټ اثر ستاسو په چینل باندې غورځي. بس کوشش کوه، سوچ کوه او د خپل ټاپک ریلیټډ داسې نه چې ته اوس خامخا لیکي وچ سمارټ فون ډو یو هیو. خپل ټاپک خپل ویډیو ته ګوره، د هغې ریلیټډ یو کوېسچن کوه، هغه ته پین کوه. که چېرته د یوټیوب په باره کې سیریز او غواړې چې خپل چینل خامخا ګرو کړي، نو بیا هم دا اوس زموږ سپورټ ټیم سره په واټساپ باندې رابطه وکړه. زموږ یو کورس دی، یو پیسه هم ولې مه ورکوه، بالکل فری کې به تاسو ته میلاو شي. دې 4-5 کلاسونو سره به ستاسو ډېر ذهن کولاو شي او ته به دومره زده کړه په فری کې وکړې. که چېرته په یوټیوب باندې ته کښېنې او 2 کاله پورې همداسې ویډیوز ګورې هم دومره زده کړه به ونه کړې. نو رابطه وکړه همدا اوس به ورته میلاو شي. که چېرته کورس دې خوښ شي، ورک انټرسټډ وي، نو پیمنټ وکړه، رجسټریشن به دې وکړي، ګینې هېڅ خبره نه ده. په دویم نمبر باندې ریپلای ټو کامنټ. بله ورځ د یو کس چینل ما چې کوم نوی چینل جوړ کړی وه زموږ سټوډنټو او ښه ویوز یې راتلل، د هغې لاندې ورته چې کوم دی خلکو کمنټونه کول، د یو کمنټ ته هم جواب نه ورکړی. نو زه ورته ډېر زیات حیران شوم چې ستا نوی چینل دی او ته خلک اګنور کوې. ته که چېرته دوی ته جواب ورکړې نو دې سره ستا په سوچ کې نشته چې ستا چینل به ورسره څومره ډېر زیات به ورسره ګرو شي. نو دغه مشوره زه تاسو هم در کومه. په 3rd نمبر باندې پروموټ سمارټلی ان کمیونټي ټیب. کمیونټي ټیب نه دی، دا تاسو ته هسې نه دی میلاو شي. یوټیوب که چېرته کمیونټي ټیب تاسو ته درکړی دی نو دی په څه وجه باندې درکړی دی، د دې وجه دا ده چې ستاسو چینل ګرو شي. که ته چېرته کمیونټي ټیب نه استعمالوې نو ته یو ډېره غټه موقع د لاسه ورکړې. کمیونټي ټیب بالکل داسې وي لکه څنګه چې په فیسبوک باندې مونږ پوسټ کوو، په پیج باندې یا مطلب همداسې مونږ پوسټ کوو، نو په دې کې مونږ پکچر هم پوسټ کولی شو، لینک هم پوسټ کولی شو، سم چې زموږ خوښ وي همدغه ویډیو مونږ په هغې کې واپس شیر کولی شو. نو ویډیو د اپلوډ کړل فرض کا، نو 24 غنټې بعد بیا داسې کار وکړه چې کمیونټي یو پوسټ وکړه، خو صرف رینډم پوسټ مه کوه بلکې داسې کار وکړه که نه چې یو څو کرښې سټوري ولیکه چې په دې ویډیو کې څه څه دي، ما په دې باندې خبره کړې دا دي، هغه خلک داسې کا کیوریس کا مجبور کا او بیا هغې لیکلو سره یو لینک ورکړه. که چېرته په دې باندې تاسو ویډیو کتل غواړئ نو دغه د یوټیوب باندې ما اپلوډ کړی ده، نو ډیفینیټلی به خلک کمیونټي ټیب نه هم راځي، ستا په لینک باندې به کلیک کوي، ډایرکټ ستا ویډیو به ګوري. دا یو ډېر زیات پاورفل سټیپ دی. که تاسو وګورئ که نه زیم ټي وي تاسو وګورئ کوم چې غټ غټ چینلې دي یا داسې نورې چینلې تاسو وګورئ، اکثر له مونږ هم پوسټ کوو. په 4م نمبر باندې ایډ ویډیو ټو ا ریلیونټ پلی لیسټ. که چېرته غواړئ چې ستاسو واچ ټایم بوسټ شي او تاسو ته په یو بله طریقه باندې تاسو ته ویوز راشي، نو بیا پلی لیسټ جوړ کړه. خو پلی لیسټ به هم رینډم نه جوړئ. پټ د ویډیو ان ټو د رایټ پلی لیسټ، سیم ټاپک په رایټ پلی لیسټ کې به تاسو ویډیو تاسو اچوئ. لکه فار ایگزامپل زموږ دغه چینل چې کوم دی په کوم باندې چې تاسو ویډیو ګورئ، د دې پلی لیسټ سیکشن ته لاړ شئ، نو هلته به د امیزون ویډیو چې کوم دی هغه په یو پلی لیسټ کې وي، د انګلیش ویډیو چې دی په بل پلی لیسټ کې وي، د یوټیوب اټومیشن په بل پلی لیسټ کې وي.
نو کچرته یو کس د امیزون یو ویډیو وګوري زمونږ هغه دویم هم ګوري دریم هم ګوري څلورم هم ګوري همدغه شانې په پلی لیست باندې بیا نور ویوز راځي او چې کله دغه شانې په پلی لیست کې خلک یو ویډیو ګوري هماغه شانې بل وګوري نو یوټیوب ته بیا پته لګي چې دغه ویډیوز یو شانتي دي او بیا خلکو ته ټول پلی لیست هم په سرچ رزلټ کې دا شو کوي نو دا څومره غټه خبره ده نو پلی لیست خامخا تاسو په چینل باندې جوړ کړئ اوکې په 5 نمبر باندې بیا ګور د دې نه بس خبر هم نه فکس یوز اینڈ سکرین پراپرلی آی تر اوسه پورې تاسو په خپل ویډیو کې اینڈ سکرین یوز کړی دی زما یقین دی 90% یا 80% کم از کم دوی بر اینڈ سکرین نه خبر هم نه چې اینڈ سکرین څه ته وایي په دې کې چې چا یوز کړی نو زیاتره به پرې کې چې په غلطه طریقه باندې اینڈ سکرین یوز کوي اینڈ سکرین سره تاسو صرف ویډیو نه بلکې چینل ورسره بوست کېدلی شي ډونټ لیو اینڈ سکرین ایمپټي اور رینډم ان سمپل ورډز چېرته ووایم که نه نو د اینډ سکرین مطلب دا دی کله چې ویډیو ختمه شي او په اینډ کې بیا تاسو ته وایي که چېرته تاسو دغه بله ویډیو کتل غواړئ نو په دې باندې کلیک کوئ لکه فار ایگزامپل اوس بله ورځ مونږ یو ویډیو جوړه کړله د ارنس شیکلټن په باره کې وه چې هغه تللی وه یو ځای ته انټارکټیکا ته تللی و هلته 2 کالو پورې ورکو نو دا یو پوره سټوري وه په دې باندې مونږ ویډیو جوړه کړه اخره کې په ویډیو کې ما وویل که چېرته تاسو د یوروګواین فلایټ 571 یو جهاز چې هغه د انډیز په غرونو کې بېدرکه شوی په دغې باره کې ویډیو تاسو کتل غواړئ نو بیا په دې باندې کلیک کړئ نو ګوره هغه هم یو سټوري ده یو سروایول سټوري ده او دا هم یو سروایول سټوري ده نو کله چې خلکو هغه وکتل خلک به ډیفینیټلی دا هم ګوري که چېرته زه دا اینډ سکرین دلته ایډ نه کړم نو همدا زما په ویډیو باندې د بل ویډیو به دا به راځي یوټیوب به شو کوي او زما د چینل نه به هغه بل ځای ته ځي نو کله چې یو کس دا ویډیو کته زما هغه ویډیو هم ګوري او چې هغه یې وکته نو یوټیوب ته پته لګي چې مطلب دا کس پرې چینل کې انټرسټډ دی بیا ورته زما ویډیوز پخپله ورمخې ته کوي شو کوي ورته نو اینډ سکرین ډیر زیات یو ښکلی کار دی خو داسې به نه کوئ چې بس رینډم د ویډیو په اخره کې اینډ سکرین راشي ته به کوشش کوي چې دا په یو پلان سره راولي لکه ما ورته وویل که نه کله چې مونږ سکرپټ لیکو ویډیو جوړو نو مونږ ورکې په اخره کې دا پلان کو چې په دې د ویډیو په اخره کې به په اینډ سکرین کې مونږ کومه ویډیو راولو په هغې باندې مونږ ښه سوچ کړی نو اوس دا د ارنس شیکلټن ویډیو چې دا نو د دې په اخره کې دغه فلایټ 571 ویډیو دا راوستل لازمي وه ځکه دواړه یو شانتي دي نو بس همدغه شانې کار تاسو کوئ دغه اینډ سکرین سره ستاسو ویوز سبسکرایبرز دا ډیر زیات بوست کیږي په 4 نمبر باندې ایډ ا کلیر کال ټو ایکشن ګوره اکثر لکسان زیاتره نیو یوټیوبرز چې کوم دي دوی چې کله په یوټیوب باندې چینل جوړ کړي نو د ویډیو په سټارټ کې به وي د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ وکړئ دا دی هغه دي نو دې سره خلکو ته ډېره زیاته غوسه ورځي او خلک چې کوم دي که نه دې ته نه دي راغلي چې ستا چینل سبسکرایب کړي د خلکو به یو مسله یو خبره وي د هغې جواب پسې به ګرځي څه زده کړې پسې به راغلي او چې ته ورته دا خبرې وکړې نو دا چې کوم دی دا ډېرې بدې لګي ښې دا خاص سر نه غورځي خو که چېرته یو کس ووایي چې مطلب زه سره په ویډیو کې وایم منم نو دا هم غلط کار دی نو کوشش کوئ چې دغه کال ټو ایکشن ورکې تاسو خامخا راولئ سمویر ان د ویډیو سئ د ویډیو په سټارټ کې بنوئ هیڅ کله به د ویډیو په سټارټ کې د ویډیو په میډل کې وایي د ویډیو په اخره کې وایي اف دس هیلپ یو پلیز سبسکرایب د ما چې تاسو څه وښودل که چېرته دې تاسو سره هیلپ کړی وي تا ته څه زده کړي وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیا ډایرکټ به داسې نه وایي چې چینل سبسکرایب کا کمنټ وکړو لایک وکړو دا وکړو هغه وکړو نه داسې به نه وایي داسې به وایي که چېرته دې ویډیو تاسو سره هیلپ کړی تاسو زده کړي چینل سبسکرایب کړه که چېرته د دې په باره کې ستاسو کوېسچن وي نو کمنټ وکړه په کمنټ کې ماته ووایه او یو طریقه به جوړه کړي یو په یو ښکلي طریقې سره به ووایي چې مطلب زموږ دا ویډیو لایک کړه دغه شان ورکې وایي په دې کې هېڅ هم نشته دی چې کله په صحیح طریقې سره کې هېڅ هم نشته او که په غلطه طریقې سره دی وکړو نو ستاسو چینل به تباه و برباد شي Number 7, share in the right places. Don't spam links everywhere. د دې مطلب دا دی چې ستاسو ویډیو چې کوم دي نو د یوټیوب نه علاوه دا تاسو شیر کړئ خو په صحیح ځای کې شیر کړئ داسې به نه کړئ چې ستا فیسبوک اکاونټ دی او د هغې نه ته شیر کړي نو هغې کې هر رقم ته خلک هغه خلک ستا په ویډیو کې انټرسټډ نه دي مې بي چې 2% ورکې انټرسټډ وي دا نور ورکې انټرسټډ نه دي کوشش به کوئ چې په هغه ځایونو کې ته شیر نه کړې فار ایگزامپل ته د انګلیش باره کې ویډیو جوړئ نو ته د انګلیش ګروپس وګوره په هغې کې ویډیو شیر کړه خو ما هیڅ کله داسې نه دي کړي او زما د اندازې مطابق دا یو غلط کار دی د شیر کولو صحیح ځای سره به صرف یو 2 طریقې درته ښیم په یوټیوب باندې د چینل دی که نه نو په فیسبوک باندې پیج جوړ کړه په ټیک ټاک باندې
یو اکاونټ جوړ کا. نو همدغه ویډیو راخله په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوو، په فیسبوک باندې اپلوډ کوو. که چېرته فیسبوک پیج دی وایرل شو یا ټیک ټاک دی وایرل شو، دغه خلک به ډایرکټ راځي ستا یوټیوب ته، هم فیسبوک ته به راځي. ستا سرکل به سټارټ شي. په یوټیوب باندې باندې خلک ګوري، په فیسبوک باندې باندې ګوري، په ټیک ټاک باندې باندې ګوري. دغه د ګروپونو چې کوم دا کړه واتساپ دی او کړه فیسبوک ګروپس دی، د دې نه ځانو ساتل دی هیڅ فایده نشته. زموږ په خپل لاول د فیسبوک ویډیو وایرل شو، زما په یو ویډیو باندې 27K ویوز رالل. بیا زما د فیسبوک پیج دا ګرو کېدل سټارټ شو. چې کله دا ګرو کېدل سټارټ شو، نو په د هماغه ویډیو نه ما خلکو ته ویلم دي، خلکو ته په خپله پته لګېدله په یوټیوب باندې به راتلل او زما چینل به سرچ کوو، سبسکرایب کوو به. نو د هماغه فیسبوک پیج نه زموږ د یوټیوب چینل ګرو شو. بیا زه ټایم داسې راغی چې په ټیک ټاک باندې ما اکاونټ جوړ کړو. زموږ زیاتر ویورز دي هغوی په ټیک ټاک باندې مونږ وپېژني او راشي یوټیوب ته راشي، فیسبوک ته راشي، هلته زموږ ویډیوز ګوري. نو ویډیو شیر کړه، خو په صحیح ځای کې شیر کړه. په 8 نمبر باندې ایډ 3 ټایپس اف ټیګز. 3 قسمه ټیګز نه دي، دا تاسو خامخا په خپل ویډیو کې په کوشش کوئ که نه په ډسکرپشن کې او هم په ټیګز کې 3 قسمه ټیګز راولي. یو پوسټ سپیسیفیک ټیګز وي. د پوسټ سپیسیفیک ټیګز مطلب دا چې تا یو ویډیو جوړه کړې ده، دا ویډیو د څه په باره کې ده، نو د هغې ریلیټډ ټیګز دا به تاسو ورکوي. یو نیش ټیګز وي چې ستاسو د چینل نیش نه دی، دا د څه په باره کې دی، نو د هغه نیش ریلیټډ ټیګز به تاسو ورکوي. یو براډ ټیګز دي. د براډ ټیګز مطلب دا چې دې سره براډ آډینس، نور آډینس ستاسو ویډیو بیا هغوی ته سجسټ کېږي. اوس که چېرته په دې باندې تاسو کلیر شوي ناستئ په پوسټ سپیسیفیک ټیګ نیش وغیره باندې، په یو ویډیو کې مونږ ښودلي وو، خو مخکې چې لاړ شو مونږ، نو هغه ویډیو به زه تاسو ته وښیم، بیا هغه تاسو کتلی شئ. شارټ ویډیو ده خو فایده ورته ډېره وکړي. پر هم نمبر باندې ریوز ګډ پارټس ایز شارټس. که غواړئ چې چینل دی بوست شي، نو لانګ ویډیو خو هسې نه هم جوړه کړه، 15 منټه ده او که 50 منټه ده، نو د عمدې ویډیو نه ګډ پارټس چې کوم پارټ ورکې تا ته ښه لګي، تا ته پته لګي چې یاره دا پارټ ډېر زیات ښکلی دی، زبردست دی، په دې باندې به ویوز راشي، هغه پارټ ته کټ کا او هغه اوس دا که 20 سیکنډ دی، که 40 سیکنډ دی، که 1 منټ وي، مې بي چې 2 منټه 3 منټه وي، خیر چې 3 منټو نه زیات شي نو هغه بیا په یوټیوب شارټس کې نه راځي. نو هغه ته شارټ په شارټ کې اپلوډ کا. هغه شارټس چې دی که چېرته هغه وایرل شي او هغې سره به تا لینک هم ورکړی وي، که چېرته کوهستاني تاسو پیژنئ که نه، د کوهستاني ویډیو د هغه چینل ته تاسو لاړ شئ، د هغه شارټس وګورئ، د هغه شارټس چې ته ګورئ د هغه لانګ ویډیو لینک به پرې راغلی وي. نو کله چې خلک شارټ وګوري په هغه ویډیو کې انټرسټډ وي، نو بیا په هغه لینک باندې کلیک کړي او د هغه لانګ ویډیو ته هم راځي. او ډېر د چینل به ورته زه وښیم چې هغوی خپل لانګ ویډیو د خپل شارټ ویډیو په مدد سره وایرل کړي. نو کوشش کوئ د هغه شارټ د خپل ویډیو نه خامخا وباسئ. دې سره ډېره غټه فایده کېږي، تاسو پته هم نه لګېږي په ویډیو باندې به د ویوز را روان وي، هم شارټس به ګرو کېږي او هم لانګ ویډیو دا به ګرو کېږي، ټول چینل به ورسره ګرو کېږي. نمبر 10 چیک یور ټایټل. په 10 نمبر باندې ټایټل خامخا چیک کوه، مطلب چې کړی به وي خو اګین په دوباره باندې چیک کوه. آسک یور سیلف، د خپل ځان نه پوښتنه وکړئ، اف آی واز ا ویور would I click this. که چېرته زه یو کتونکی وی، زه یو ویور وی، نو آیا ما په دې ټایټل باندې کلیک کړی وی، یعنې په دې ټایټل کې ما داسې څه لیکلي دي، څه داسې خبره ورکې شته چې هغه ما مجبوره کړي او زه په دې ویډیو باندې کلیک کړم. آیا زه دا ټایټل نور امپروف کولی شم که نه، دا آلریډي بهتر دی. اف ناٹ میک اټ کلیر، که چېرته نه نو کلیر یې کړه، اور مور انټرسټینګ، نور هم انټرسټینګ کړه. نو زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو کوشش وستئ په دې 10 خبرو باندې، دا په خپل چینل کې راولي، په خپل ویډیوز کې کله هم چې ویډیو اپلوډ کړئ دغه 10 کارونه خامخا کوه. within 1 week انشاءالله تاسو ګورئ تاسو چینل به سره ډیر زیات ګرو شي. خو که چېرته تاسو په دې باندې کلیر شوي ناسته چې پوسټ سپیسیفیک ټیګز ته وایي، نیش ټیګز، براډ وغیره، نو بیا به تاسو کار وکړئ چې یوټیوب ته به راشئ. په یوټیوب باندې مونږ بالکل فری ډیر زیات ښکلي د کمال ویډیوز تاسو لپاره اپلوډ کړي دي چې په ورکوډي چینل باندې به سپانسرشپ څنګه علي او دا نور دا ټول تاسو کتلی شي. نو دې سره به تاسو صرف دغه یو څیز بس نه کوئ، بلکې تاسو به د یوټیوب په باره کې ډېر څه زده کوئ. وګوره ډېر زیات مطلب ډېر غټ کانټینټ په اسانه پښتو کې مونږ په دې باندې اپلوډ کړی دی. په یوټیوب کې سرچ کړه، تاسو بالکل فری کې کتلی شئ.